د پارلمان څیړونکي پلاوي شواهد ښایي چې افغان کډوال د ایراني پولیسو ځواکونو له لوري غرق شوي وو. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. ولسي جرګې نړیوال مجلس پلاوي چې له ایران سره پر پوله د افغان کډوالو سره د رامنځته شوي پیښې د څیړلو په موخه یې سیمې ته سفر کړی و. په خپل راپور کې ویلي چې ایراني پولیسو ځواکونو قصدن افغان کډوال په سین لاهو کړي وو. د ایوا خبري اژانس د راپور له مخې په دغه پلاوي کې د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او د ملي دفاع وزارتونو او ملي امنیت استازي شامل وو او مشري د ملي امنیت د مفتش حمید همتاسي پر غاړه وه چې د څیړنو له بشپړولو وروسته یې تېره ورځ د چهارشنبې د ورځ خپل راپور د ولسي جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کړ. په ناسته کې د هرات د خلکو استازي منور شاه بهادري چې د پلاوي راپور یې ولسي جرګې ته وړاندې کوو ویل چې دوی سیمې ته د سفر پر مهال د هرات له والي، امني قومندان او مرستیال واري سره بیرې بیلې ناستې وکړې او تر هغه وروسته یې د پیښې ځای ته د سفر په طرز کې د خلکو نظریات واورېدل. نوموړي زیاته کړې چې دوی څیړنو وروسته جوته شوې ده چې ایراني پولیسو ځواکونو د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف افغان کډوال اړ کړي دي چې سیند ته یې ځانونه واچوي. د بهادري په خبره د سور د میاشتې په 12 نیټه 5 بجې شاوخوا ایراني ځواکونه افغان کارګر نیولي وو. وروسته یو ځای ته وړي وو چې هلته 38 نور کارګران هم بندیان دي. یوه شپه یې په بند کې په وهلو او ټکولو ورباندې تېره کړې وه. په سبا یې د ځایي شاوخوا کثافات ورباندې ټول کړي وو او د موټر په وسیله یې د ذوالفقار په نوم یو ډنډ ته وړي وو. هلته یې تر ټولو لوړې نقطې ته خېږولي وو او د هوایي ډزو په واسطه یې اړ ایستلي وو چې له همغه لوړې نقطې دریاب ته ځانونه واچوي. بهادري وایي په دې سین لاهو کړي شوي کسان د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 14 څخه تر 18 کلونو پورې دي. د نوموړي له قوله په پیښه کې ټول 18 کسان وژل شوي دي، 19 ژغورل شوي دي او 14 لا هم ترې تم دي. بهادري په حکومت غږ کړی ده چې قضیه د ایراني ځواکونو له لوري په بخښنه غوښتلو پرې نږدي بلکې پولیساتي ځواکونه د عدالت میز ته راکش کړي. یاد دې وي چې په دې وروستیو کې ایران کې له افغان کډوالو سره 2 ناوړې پیښې رامنځته شوي دي چې نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. لومړنۍ پیښه د روژې په میاشت کې سیند ته د افغان کډوالو غورځول وو او دوهمه کابو 2 اونۍ وړاندې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ایران په یز ښار کې ایراني پولیسو د افغان کډوالو پر لیږدونکي موټر ډزې وکړې چې له امله یې موټر اور واخیست او په موټر کې سپرلي کسان ټول وسوځېدل. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.